الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، د څېړنې د میتودالوژي په 14 څپرکي کې به موږ او تاسې پر بل نوي عنوان کار وکړو چې هغه په څېړنه کې اخلاقي اصول څه دي او همدارنګه د ډاټا د راټولولو په جریان کې کوم څېړنیز اخلاقي اصول باید یو څېړونکی یا د ډاټا راټولونکی په نظر کې وساتي. نو په دغه پار باندې چونکې خبره د ایتیکل ایشوز راځي یا د اخلاقي اصول راځي، نو هرومرو به خبره ودې ته ځي چې هر څه به په یو جوړښت یا په یو رسمي چوکاټ کې صورت نیسي. اصلا د څېړنې په حساب موږ اول ځل باید یو ځل پر دې خبره وکړو چې څو قسمه سهامداران د څېړنې سره مرتبط موږ او تاسې لرو. موږ او تاسې درې ډوله لرو چې یو معمولا چې دی هغه ریسرچ پارټیسیپنټس دي، هغه کسان چې په دې څېړنه کې برخه اخلي یا د څېړنې یوه برخه ګڼل کیږي. دا زموږ او ستاسې یوه طبقه خلک دي چې موږ کولی شو سټیک هولډرز ورته یاد کړو. دوهم خپله څېړونکی دی چې یا موږ او تاسې ورته وایو ریسرچر. او دریم ډول چې دی هغه فنډینګ باډیز دي، یعنې هغه تمویلونکي ارګنایزیشنونه یا سازمانونه دي چې ستاسې څېړنه تمویلوي. دلته و دغه درو برخو ته په کتلو سره به اخلاقي اصول یا ایتیکل پالیسي یا ایتیکل ایشوز کښېږدو مخته او پر هغه به خبرې وکړو. ریسرچ پارټیسیپنټ څوک دي؟ هر هغه کسان چې په څېړنه کې برخه اخلي تر څو تاسې د هغه څخه معلومات راټول کړئ. دغه معلومات چې کله تاسې راټولول کیږي دا به د څېړنې د برخوالو څخه ترلاسه شي. ریسرچ پارټیسیپنټ معمولا معلومات ورکوونکي طبقه ده یا زیاتره وخت په لومړني ډاټا کې چې راټولیږي دا هغه طبقې خلک دي. موږ په یوه ژبه باندې هم ورته ویلی سو چې دا زموږ او ستاسې سامپلز یا نمونه چې ده هم کولی سو موږ څېړنې برخه ګډونوال یا سامپلز ورته یاد کړو. دوهمه طبقه چې موږ او تاسې بولو خپله څېړونکي دي چې ډاټا راټولوي یا هغه چې ډاټا انالایز کوي یا هغه چې خپل ریسرچ فایندینګز په لاس راباسي، موخې په لاس راباسي. دا ټوله به د څېړونکي تر عنوان لاندې راسي. فنډینګ باډیز به هغه سازمان دی یا هغه برخه ده چې هغوی معمولا دغه ستا څېړنه تمویلوي. وخت چې څېړنه تمویلوي معلومداره ده چې دوی به هم سراسر ځینې اصول په نظر کې ساتي او د هغه په رڼا کې به دا پروسه مخته وړل کیږي. خپله د ریسرچ په حساب چې که چیرې موږ راسو خبرې ورباندې وکړو، ځینې ایتیکل ایشوز باید په نظر کې وساتل شي. یو دا دی چې انفارمیشن چې کله تاسې جمع کوئ دا نکتې ته ډېر متوجه اوسئ. کلیکشن آف انفارمیشن، د معلوماتو جمع آوري. وخت چې تاسې معلومات جمع کوئ د ځینې مواردو سره تاسې مخامخ کیږئ. تاسې په مخصوصا په اولیه ډاټا کې چې تاسې دا صورت نیسي، مثلا تاسې دلته راځئ په دې ترتیب سره ډاټا مثلا راټولوئ. کله چې ډاټا تاسې راټولوئ مثلا د هغه لپاره تاسې یو انسټرومنټ کاروئ چې هغه پوښتنپاڼه ده. وخت چې پوښتنپاڼه کاریږي تاسې مجبوره دی چې پوښتنې وکړئ. د پوښتنې د کولو لپاره تاسې مجبوره یاست چې نمونې یا ریسپانډنټس یا سامپل ته ولاړ شئ. وخت چې سامپل ته تاسې ځئ لازمه ده چې تاسې به ځینې پوښتنې کوئ چې هغه کوېسچنز دي. اوس نو ورته پوښتنې باید په کوم ډول اجرا شي؟ آیا تاسې اجازه لرئ د دې پوښتنو؟ د دې پوښتنو د کولو لپاره باید تاسې پرمیشن واخلئ؟ نه ولرئ؟ لرئ یې؟ دا ټوله سلسله چې تاسې راټولوئ نو تاسې به د یو شي سره مخامخ شئ چې هغه موږ او تاسې ورته وایي انفارمډ کنسنټ. انفارمډ کنسنټ څخه هدف دا دی په ایتیکل ایشوز کې چې یو ډاټا راټولونکی یا څېړونکی له مخه در دې چې پوښتنې باندې شروع کوي یو ځل د ځواب ورکوونکو څخه په مخامخ یا شفاهي بڼه باندې
اجازه واخیستل سي تر څو پوښتنې د هغه څخه وکولی سي بیا اجرا سي. که چیرې د ده څخه داسې اجازه اخیستل سوې ونه سي او بیا پوښتنې د ده څخه وکړای سي، دا د څېړنې په برخه کې، د څېړنې په پروسه کې یا د څېړنې په علم کې یو غیر اخلاقي اصولي کار دی چې موږ او تاسې ورته وایو چې دا یو ان ایتیکل ایشو دی. ځکه کانسنټ اجازه غوښتل اولین شرط په څېړنه کې چې دا باید په کار راسي. مثلا داسې څېړنې شته چې هغه میډیکل څېړنې چې پر هغه کې پر ځواب ورکوونکو دغه کوم چې ریسپانډنټس دي یا سامپلز چې موږ او تاسې ورته وایو یا پارټیسپینټس چې موږ او تاسې ورته وایو، پر دوی باندې ټریټمنټ اپلای کیږي. وخت چې ټریټمنټ اپلای کیږي باید هغه کانسنټ، هغه اجازه ورسره موجوده اوسي. د مثال په توګه که چیرې یو واکسین جوړ شوی وي د یو خاص وایرس لپاره، د دې واکسین هغه ټریټمنټ چې کله اپلای کیږي پر سامپل باندې، په دې جریان کې باید کانسنټ یا اجازه باید موجوده اوسي. که چیرې هغه نه موجوده نو دا بیا د یو لړ ستونزو سره مخامخ کیږي. یو بل شی چې موږ او تاسې غور